ان شاء الله بدل لارې که د الله رضا او پیدا کیږي به د خیر. خو کور ودان ښاغلی همدرد افغانستان یو وارداتي هېواد ده او تر ډېره پورې په وارداتو باندې ولاړ ده. کله چې صادرات زیاتېږي د وارداتو سره باید څه وشي؟ د صادراتو وارداتو ترمنځ توازن څونه مهم دی؟ ګورئ کله چې زموږ تاسې صادرات زیاتېږي او واردات مو کمیږي، طبیعي خبره ده چې واردات مو کمیږي، بیا موږ تاسې باید کوښښ وکړو هغه څه چې په داخل د هیواد کې موږ تاسې تولیدوو بالمثل تولیدات موږ تاسې باید راوارد نه کړو. که چیرې راواردوو هم مثلا د دې لپاره چې موږ تاسې له پاکستان سره، له ازبکستان سره، له ترکمنستان سره هغه تجارتي اړیکې تر یو حده پورې وساتو، په هغه باندې باید هغه د ګمرک تعرفه لوړه کړو. کله چې تعرفه پرې لوړه سوه هغه مجبوریږي چې هغه شی لږ راوارد کړي، ځکه بیا د افغانستان په مارکیټ کې دوی یا په بازار کې دوی رقابت نشي کولای. ولې که چیرې موږ تاسې داسې وکړو چې هم موږ تاسې په خپله تولیدو او هم موږ تاسې بالمثل تولید له پاکستان او له ایران او له نورو ګاونډیو څخه راواردو، هغه معمولا اکثره قاچاق راځي، دا د ګمرکاتو له لارې څخه ډېر په ارزانه تجارانو ته تمامیږي. په داخل د افغانستان کې بیا د موږ تاسې هغه داخلي تولید ته ماتې ورکوي او بالاخره هغه له ورشکسته کیږي، له ناکامۍ سره مخ کیږي. بیا موږ تاسې نشو کولی چې خپل داخلي تجارت یا سوداګر تشویق کړو او هغوی دې ته وهڅوو چې په افغانستان کې لا ډېر سرمایه ګزاري وکړي او موږ یو تولیدونکی هیواد اوسېږو. نو په داسې یو حالت کې چې موږ چیرې موږ خپله تولید ولرو، با کیفیته تولید ولرو، طبعا د کمیت ترڅنګ باید په کیفیت باندې هم تمرکز وشي. بیا باید حکومت داسې پالیسیانې غوره کړي یا داسې پالیسیانې تطبیق کړي چې هغه دغه داخلي تولید تشویق کړي، حتی سبسایډي ورته ورکړي، حتی کوم تجارت که له ورشکستګۍ یا ناکامۍ سره یا د پیسو له خلاصونو دغه سره مخ کېږي اقتصادي ماتې سره، نو دولت باید سبسایډي ورته ورکړي او څه مرسته ورسره وکړي چې بیرته هغه په پښو راودرېږي. دا هر څه په پاکستان، په ایران او په ډېرو هېوادونو کې داسې کېږي. د دوی شخصي تجارتونه د دولت لخوا کله کله د هغوی ملاتړ کېږي. مثلا یو وخت کې په اسلام آباد کې یو ډېر سیلاب راغلی، یو غټ سیلاب، د ډېرو خلکو دغه وریجې تجارتونه او دا د وریجې تجارتونه نور شي نه دا خراب کړل، له منځه یوړل، ډېر زیات تاوانونه یې وکړل. د هغوی دولت له نړیوالو څخه قرضه راواخیستله، دغه خپلو تاجرانو ته یې ورکړه، تشویق یې کړه. بله ډېره زیاته مننه ښاغلی همدرد. د حکومت لخوا حمایت ورسره بله ډېره مننه له تاسو درې واړو درنو مېلمنو چې خپرونه کې مو له برخه واخیسته. کور ودان خوشحاله اوسئ.